بسم الله الرحمن الرحيم. احزاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درې دیرشمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. درې اویا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. د پیغمبر میرمنو له تاسو نه چې څوک د څرګند فحشا د حرکت مرتکب شي هغه ته به 2 چنده سزا ورکړي شي. د الله لپاره دا ډیر اسانه کار دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ولتاسو نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږي او نیک عمل وکړي هغه ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغه لپاره غوره روزي ته کړی ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. د پیغمبر میرمنو تاسو د عامو میرمنو غوندي نه یی که تاسو له الله نه ویریدونکي یې نو په داسې لهجه خبرې مکوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلی دور غوندې سنگار کړي به ستر مګرځي لمونځ قائم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خدا غواړي چې له تاسو نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسو په پوره ډول سره ستر کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. یاد لري د الله آیاتونه او د حکمت هغه خبرې چې تاسو په کورونو کې اورول کیږي. بشک الله په اسرار او با خبره ده. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی خځې نارینه مؤمنان او خځې مؤمنانی اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي خځې رښتین نارینه او رښتینی خځې صابر نارینه او صابرې خځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي خځې خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي خځې روزه لرونکي نارینه او روزه لرونکي خځې پاکلمنی نارینه او پاکلمنې خځې او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه خځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغه ټول ته بخنه او لویه بدله برابر کړی ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپل د خپل هغه معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وشي او څوک چې الله او د هغه پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده گمراهۍ کې وګرځي. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. ای پیغمبره هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي و ویل چې خپل میرمن مپریږده او الله نه ویریږي. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې و چې الله د هغه کار کول غوښتل. تل خلکو نه ویریدلی په داسې حال کې چې الله دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه ویریږي. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوی میرمن تا ته په نکاح کړه ترڅو چې پر مؤمنانو د خپل په خله بللیو زامنو د میرمنو په باب ستونزه پاتې نشي کله چې هغوی تر خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملی شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلي ده چې په خوا تیر شوي دي او د الله حکم یو غوڅه سرته رسول شوی پریکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له هغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیڅ نه نویری او د محاسبې لپاره هم دا الله کافی دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اے خلکو محمد ستاسو لناری نو څخه د هیڅ پلان نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شی علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے مؤمنانو الله ډیر ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. او سهار او ماخام د هغه تسبیح کوونکی ووسی. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فما غزات چې پر تاسو رحمت کوي او د هغه پرختي تاسو لپاره د رحمت دعا کوي ترڅو چې هغه تاسو له تیارونو رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کوم ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هر کله به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
ای پیغمبره مونږ ته په داسې شان لګلې چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بل ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیری ورکړه هو خلکو ته چې پرتای ایمان را وړای دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مرزه د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مکوه او پر الله باندې توکل وکړه. هغه الله د دې لپاره کافی دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو کله چې تاسو له مؤمنو خزو سره نکاح وکړئ او بیا هغه ته لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ نو تاسو له خوا پر هغه څه عیدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسو غوښتنه وکړئ شي. لدې کبله هغه ته څه مال ورکړئ او په خطوغه رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره موږ ستاسو لپاره ستاسو هغه مېرمنې حلالي کړې دي چې تا د هغو مہر ادا کړی دی او هغه کزي چې د الله له درکړای شو وینځونه ستاسو تر ملکیت لاندې راشي او ستاسو هغه د ترولونی د ترور لونی د ماما لونی د توړی لونی چې هغه له تاسو سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه کزي چې هغه خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلې وي چې پیغمبر له هغه سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستاسو لپاره دی د نور مؤمنانو لپاره نشته. مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عام مؤمنانو د حقوق میرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړی دي. تم له دغه حدودونو د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخونکی او مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا ته واک درکول کیږي چې له خپل میرمنو څخه چې د چاته خوښه شي له ځانه بیل کړي چاته دي چې خوښه شي له خپل ځان سره وساتي او چاته دي چې خوښه شي له بیلولو نو ورسته ځان تر وبلي. په دې با پرتا باندې هیڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیله مندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه وسی او هر څه چې ته هغو ته ورکړي په هغه باندې هغوی ټول راضي شي.
الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدی ورسته ستاله پر نوري خځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نوري خځې راولي اگر که د حقوق کلاستا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده. الله په هر شی باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. اے مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مده خوراک په وخت کې غلي کتون کې ووسی خو که تاسو خوراک ته وبل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مبختيږي. ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکړي خو هغه د حیا عمل څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي. د پیغمبر له میرمنو څخه کتاسي څه غواړي نو د پردي تر شای وغواړي. دا ستاسو د حقوق د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده. ستاسو لپاره دا هیڅ کله روان نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړي او نه دا روا ده چې له هغه نه ورسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړي. دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسو که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د حقوق لرونه د حقوق ځامن د حقوق ورونه د حقوق ریرونه د حقوق خریونه د حقوق انډیوالانې خځې او د حقوق وینځي چې دوی د حقوق مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای خځو تاسو باید الله له نافرمانی نه ډډ وکړئ. الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرختي پر پیغمبر باندې درود وایي. اے مؤمنانو تاسو هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغه باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغه لپاره رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون
يقتلون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او خدو ته به ګناه اذیت رسوي هغه دی او غټ بهتان او ښکارا ګناه پیټه په خپل اوګو اخیسته ده. د احزاب مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 3 سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 3 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبر خپل میرمنو او لونو او د مؤمنانو خدو ته وایي چې پر خپل ځان باندې د خپل ټکریو پلوونه خوار کړی. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی او پیژندلی شي او نه زورولي شي. الله تعالی بخونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلک چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهات خبرونکي دي له خپل حرکتونو څخه خلاص و نخلي نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاتو. بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستاتر څنګه ووسیدای شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. پر هغه بل هر خوا د لعنت ورختوي هر چیرته چې ومندل شي و بنول شي او په بده توګه به ووجل شي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله کړن لار ده چې دغه خلکو په باب له پخوانه را روانه ده او ته به د الله په کړن لار کې هیڅ تبدیلی و نه مومي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي. وای د هغه علم خو یوازې الله ته دی. ته څه خبرې خای چې هغه ډیر را نږدې شوی وي. إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وسیږي. کوم لا تړو مرستندوی به ونمومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي په هغه وخت به هغوی وایي چې کاش کې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. او به وایي ای زمون پروردگار موږ د خپل سردارانو او خپل مشرانو اطاعت وکړو هغوی موږ له سمې لارې نه بیلارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگار هغه ته 2 چند عذاب ورکړه او پر هغه سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنانو د هغو خلکو په شان مکیږي چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي
بیا الله د هغوی له جوړ کړیو خبرونه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اے مؤمنانو له الله نو ویریږي او سم خبره کوي الله به ستاسو عملونه سم کړی او ستاسو له ګناهونو څخه به درتیر شي هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مونږ چې دغه امانت اسمانونو زمکه او غرونو ته وړاندې کړنو هغه یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه ویریدل خو انسان هغه پورته کړ بشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینو او منافق خذو او مشرک نارینو او مشرک خذو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او مؤمنو خذو توبه قبول کړي الله بخونکه او رحم درونکه دی